جلسې ته ښه راغلاست. په دې جلسه کې موږ د میټریکسونو ضرب لولو. راځئ ګرانو زده کوونکو چې خپل درس پیل کړو. موږ عنوان څه ده؟ د میټریکسونو ضرب عملیه ده. ګرانو زده کوونکو د میټریکسونو په لومړۍ مرحله کې چې موږ ضرب کوو، لومړی څه ده؟ د اسکالر په واسطه د میټریکس ضرب کول دي. یعنې څه معنا ګرانو زده کوونکو؟ ښه ځیر شي. لکه موږ یو اسکالر لرو د مثال په ډول که دا میټریکس سره ضربوو چې زموږ میټریکس ده A، چې موږ میټریکس ده A، څه دا مساوي کېږي که ضرب د اسکالر A څه کېدای شي سطر M او ستون NX. تاسو بېلګه ته ځیر شئ ګرانو زده کوونکو. که موږ ولرو چې که مساوي کېږي 3 او زموږ A اسکالر څه ده؟ یعنې A مساوي کېږي موږ د اسکالر په واسطه د میټریکس ضرب. اسکالر زموږ مساوي شو 3 ته. اوس راځو په A یعنې میټریکس باندې. لکه موږ یو میټریکس لرو 1 2 منفي 3 څلور. په دې شکل باندې موږ یو میټریکس لرو. اوس موږ چې شی کوو؟ اسکالر له میټریکس سره ضربوو. یعنې که سیدي یو اسکالر ده موږ د میټریکس A سره ضربوو چې دا مساوي کېږي. موږ ته قیمت څو دي؟ 3 دي. یعنې 3 څه ده؟ ضرب دی 1 2 3 څلور. څه ده؟ مساوي کېږي. اوس یې ضربوو ګرانو زده کوونکو. ښه ځیر شئ. لکه په دې شکل ضربوو چې 3 څه ده؟ 1 سره ضربوو. بیا 3 څه ده؟ موږ له 2 سره ضربوو. همدارنګه 3 څه ده؟ موږ 3 سره ضربوو او 3 له 4 سره ضربوو. لکه 3 څه 1 سره ضرب شي څو کېږي؟ 3. 3 څه 2 سره ضرب شي څو کېږي؟ 6. 3 څه 3 سره ضرب شي څو کېږي ګرانو زده کوونکو؟ دلته یې موږ د 3 علامه منفي ده، منفي 9. همدارنګه 3 څه 4 سره ضرب شي څو کېږي؟ 12. یعنې موږ د A که چې A هم سکالر ده او A هم میټریکس ده، حاصل ضرب موږ ترلاسه کړله چې وشو 3 6 منفي 9 منفي 12 څه 2 سطر او 2 ستون لري. دا و زموږ د اسکالر په واسطه د میټریکس ضرب کولو طریقه. دوهم نوع څه ده یا دوهم ډول یې څه ده؟ د میټریکسونو ضرب ده. یا داسې هم لیکلی شو چې د 2 میټریکسونو ضرب. دا په دې معنا ده چې موږ A یو میټریکس ده ضرب د B چې دا هم یو میټریکس ده مساوي کېږي C میټریکس ده. یعنې څرنګه؟ ښه ځیر شئ ګرانو زده کوونکو. لکه موږ لرو A میټریکس. A میټریکس دي مساوي ده 2 3 منفي 1 منفي 2 1 2. دا زموږ یو میټریکس شوه A. اوس راځو B میټریکس ته. موږ B میټریکس څه ده؟ د مثال په ډول د 1 3 2 0 منفي 1 2. دا زموږ B میټریکس ده. موږ اوس چې شی کوو ګرانو زده کوونکو؟ خپله A میټریکس B میټریکس سره ضربوو. لومړی څه ضربوو؟ لومړی حد اخلو. لکه 2 څه دي؟ موږ ضربوو د خپل لومړی هغه سطر. دوهمه میټریکس لومړی عنصر سره. یعنې دا په دې شکل لیکو چې دا مساوي کېږي میټریکس د 2 ضرب د 1. 2 ضرب د 1 جمع. موږ دوهمه عنصر څه شی ده؟ 3 ده. 3
اخلو ضربو له 2 سره. یعنی په دې شکل لیکو چې 3 په دې شکل لیکو چې 3 ضرب د 2 جمع اوس منفي 1 سده ایمونگا بوده عنصر دی سره ضرب یعنی جمع منفي 1 ضرب منفي 1 زمونگا یو عنصر خلاص شد. یعنی خپله د لومړی متریکس ده لومړی سطر د دوهم متریکس مکمل ستون سره هر یو ضربه و. اوس راځو دوهم ته د ایمونګه یو افاده شوه چې ضرب مو کړله. اوس راځو دویم ته لکه 2 سیدي 2 ضرب د 3 یعنی مونږه همدغه 2 سیدي دغه 2 سیدي دا مونږ اوس ضربو دوهم هغه حد ته لکه دغه 3 سره دلته یې لیکو جمع اوس راځو مونږ باید هر چی شی ده 3 ده یعنی دغه 3 سده مونږ ضربو د دوهم ستون سره یعنی 0 سره جمع 3 ضرب د 0 جمع ایمونگا آخره هر چی شده منفی 1 ده یعنی خپل دغه منفی 1 سده مونگا ضربو 2 سره یعنی منفی 1 ضرب د 2 همدارنګه راځو خپل بل حد ته دا دویم حد همداسې ضربو لکه منفی 2 ضرب د 1 جمع 1 ضرب د 2 جمع 2 ضرب د منفی 1 یعنی خپله دا دوهمه سطر سیدي د لومړی دوهم متریکس ټول ستون سره مونږ ضرب کړله. دوهمه هم همدغسې منفی 2 ضرب د 3 جمع 1 ضرب د 0 جمع 2 ضرب د 2 دا اوس مونږ خلاص کوو. کله چې مو خلاص کړله لکه 2 سه 2 سره ضرب شي جمع 3 سه 2 سره ضرب شي جمع منفی 1 ضرب د منفی 1 سه مکمله دا کیږي 9. همدارنګه که دا مونږ ساده کو کیږي 4. همدارنګه که دغه متریکس مونږ ساده کو دا کیږي منفی 2. همدارنګه که دغه متریک عنصر مونږ ساده کو دا کیږي منفی 2. نور مونږ ترلاسه کړله چې A ضرب د B مساوي کیږي 9 4 منفی 2 منفی 2. نور دغه متریکس مونږ ترلاسه کړله یعنی دغه عناصر چې دي مونږ چې ټوله ساده کړو دا ځواب راوځي. اوس راځو د متریکسونو ضرب عملیه خاصیتونو ته. ګرانو زده کوونکو د متریکسونو د ضرب لومړی خاصیت څه ده؟ د متریکسونو ضرب اتحادي خاصیت ده. اتحادي خاصیت. ګرانو زده کوونکو لکه زیر شی مونږ لرو چې A متریکس ضرب د B متریکس خاصبند ضرب د C متریکس دا مساوي کیږي د A متریکس ضرب د C متریکس خاصبند ضرب د B متریکس دا همچنان مساوي کیږي د C متریکس ضرب د B متریکس ضرب د A متریکس. دې ته موږ د متریکسونو د ضرب
خاصیت وایو. لومړی خاصیت و دوهمه خاصیت یې څه ده؟ د میټریکسونو د ضرب د جمع څخه پورته د ضرب ویشلو خاصیت ده، یعنې دې ته موږ توضیح خاصیت وایو. توضیح خاصیت په دې معنا لکه موږ میټریکس لرو A میټریکس ضرب د B میټریکس جمع C میټریکس دا مساوي کیږي. داسې لیکلی شو چې A B میټریکس جمع A C میټریکس. دې ته د میټریکسونو د ضرب توضیح خاصیت وایي. زموږ بل عنوان د دې جلسه څه ده؟ ترانسپوز د میټریکس ده. ګرانو زده کوونکو، ترانسپوز د میټریکس تعریف: کله چې میټریکس سطر او ستون، یعنې که موږ یو میټریکس ولرو د A میټریکس M ضرب د N، یعنې موږ A میټریکس ده، M سطر ده او N ستون ده، چې یو ځای بدل کړو، یعنې ځایونه د یو بل بدل کړو، نو میټریکس د لومړی میټریکس د ترانسپوز میټریکس په نوم باندې یادېږي. د مثال په ډول لکه موږ لرو A میټریکس دا مساوي کیږي 1 2 3 0 منفي 1 4. دا څه ده؟ موږ میټریکس ده. ترانسپوز میټریکس ګرانو زده کوونکو موږ په A ورپسې T هغه ورکوو، ځکه چې موږ د دې ترانسپوز پیدا کوو. دلته سطر او ستون څه کوو؟ ځایونو ته بدلون ورکوو. لکه دلته موږ څه ده؟ 1 ده 2 ده 3 ده 0 بل باندې سیمیټریکس دی 1 0 2 منفي 1 همدارنګه 3 او 4. خزیر شي ګرانو زده کوونکو، موږ د سطر او ستون ځایونه بدل کړله. یو سطر 2 سطر، یعنې موږ 2 سطر لرو او 1 2 3 ستونه لرو، خو په دې هغه ترانسپوز کې برعکس کېږي. اوس دلته سمدي 1 2 3 موږ 3 سطر لرو او 2 ستونه لرو، یعنې موږ د ستون او سطر ځایونه څه بدل کړو، دې ته د میټریکسونو ترانسپوز ویل کېږي. ګرانو زده کوونکو، دا و زموږ د ریاضي نننۍ جلسه. تر بله جلسې پورې چې زه ستاسو په خدمت کې حاضرېږم، تاسو مهربانه او بخښونکي الله ته سپارم. خو وخت